بسم الله الرحمن الرحیم. درنو لیدونکو او اوریدونکو د عربي ژبې د زده کړې مینوالو، زه اصغر صلاح تاسو ته د عربي ژبې په زده کړه کې ښه راغلاست وایم. درنو زده کوونکو، رسیدلی یو 63 نمبر صفحې ته. کتاب العربیة بین یدیک، کتاب الطالب الاول، لومړی ټوک یا لومړی جز، دریم چپټر، دریمه برخه، دریمه وحده، ولسم نمبر درس، الدرس السابع عشر، التدریب الثالث. دریم تمرین ته رسیدلی یو. ګورو چې په دریم تمرین کې موږ څه کوو. تبادل السؤال والجواب مع زمیلک، ملګري سره سوال او جواب تبادله کړئ. دلته یو مثال دوی حل کړی وي، نور مثال 8 مثال دي، هغې کې به موږ او تاسې په شریکه کار کوو. ستاره یا ستارتن یا ستاره، پردې ته وایي. مثال داسې جوړوو چې یو پوښتنه کوي چې څه غواړې، بر ورته وایي پرده غواړم. مثال دا دی پرده. ماذا تريد یا ماذا تريد. أريد ستارة. واحد، أريكة. ماذا تريد؟ أريد أريكة. اثنان، ماذا تريد؟ أريد فرنا. ثلاثة، ماذا تريد؟ أريد سخانا. أربعة، ماذا تريد؟ أريد سجادة. خمسة، ماذا تريد؟ أريد مرآة. ستة، ماذا تريد؟ أريد ثلاجة. سبعة، ماذا تريد؟ أريد سريرا. ثمانية، ماذا تريد؟ أريد ستارة. التدريب الرابع، هات جملا كما في المثال. جملې راوړئ لکه څنګه چې په مثال کې راوړل شوي دي. الدور الخامس، الدور الخامس، 5 منزل، 5 غرف، 5 کوټې. 5 منزل او 5 کوټې دا به تاسې په مثالونو کې سره راجوړوئ. څنګه یې راجوړوو؟ راځو دې مثال کې موږ سره په دې مثال کې یو کس وایي چې زه په فلانکي کلي کې اوسېږم، مثلا حي الجامعه چې د پوهنتون کلی دی، بل وایي چې زه په اپارتمان کې اوسېږم. نو هغه کلی وایي چې په منزل ښیي چې اپارتمان په دومره منزل کې دی او دومره کوټې لري. راځو څنګه حل کړي. الدور الخامس، 5 غرف. أسكن في حي الجامعة. أسكن في شقة جميلة. أسكن في حي الجامعة، د پوهنتون په کلي کې اوسېږم. أسكن في شقة جميلة، په ښایسته اپارتمان کې اوسېږم. الشقة في الدور الخامس، اپارتمان په 5 منزل کې دی. في الشقة 5 غرف، په اپارتمان کې 5 کوټې دي. اوس راځو همدغه مثال دلته هم عملي کوو او همدغه جملې په دې کې را جوړوو. الدور الرابع 4 غرف، 4 منزل، 4 کوټې. دلته به د حي الجامعه په ځای چې دا وګورئ اشاره ورته کوم په دې جمله کې چې دی اسكن في حي الجامعه، شرط نه دی چې ته حي الجامعه ذکر کړې، ته یو بل ځای ذکر کوی شي. لکه ګورئ دې مثال کې زه ذکر کوم. أسكن في حي المطار. أسكن في شقة جميلة.
الشقة في الدور الرابع. في الشقة 4 غرف. بالمثال ترازو: أسكن في جلال آباد. جلال آباد دی. أسكن في شقة جميلة. الشقة في الدور الثالث. في الشقة 4 غرف. أسرازو 3 ديكي: أسكن في حي الجامعة. أسكن في شقة جميلة. في الشقة في الدور السادس. شباقم منزل كده. في الشقة 6 غرف. سلورم مثال: أسكن في حي المطار. أسكن في شقة جميلة. في الشقة الشقة في الدور السابع. في الشقة 7 غرف. انتقالي بالصفحة الوحدة الثالثة الدرس 17 واللسم درس التدريب الخامس. تبادل الحوار مع زميلك كما في المثال. دلته هم د حوار تبادله شوی ده، یو مثال حل کړی دی. نور مثالونه به موږ او تاسې حلو. مثال کې شقة یا شقه اپارتمان دی. د دې یو څو جملې جوړې شوي، لکه یو خریدار په حیث ته ځي او چېرته اپارتمان نیسي، د هغه سره خبره کوي. بیا همدغه مثال موږ د دکاندارانو نه چې دا شیان اخلو، د دې په هکله دکاندارانو سره بحث کوو. راځو د اول د شقې بحث دی یا د اپارتمان. أريد شقة من فضلك. یو اپارتمان غواړم او ورته څه وایي؟ لدينا شقة جميلة. موږ سره ښایسته اپارتمان شته. أريد مشاهدة الشقة. غواړم اپارتمان وګورم. هذه هي الشقة. دا دی اپارتمان. هذه شقة جميلة. دا ښایسته اپارتمان دی. هماغه مثال اوس د دې په هکله جوړو. ثلاجه څنګه جوړو؟ دکاندار ته زه وایم چې زه غواړم یخچال وګورم، فریج وګورم. هغه راته وایي چې زه ښایسته فریج لرم. بیا زه ورته وایم چې زه غواړم دا فریج وګورم، او ورته دا فریج دی. زه وایم چې دا ښایسته فریج دی. البته که ښایسته نه وي او نه یې اخلو، بیا مو وایي چې ښایسته فریج دی، خو نه یې اخلو. ښه راځو. 1 أريد ثلاجة من فضلك. لدينا ثلاجة جميلة. أريد مشاهدة الثلاجة. هذه هي الثلاجة. هذه ثلاجة جميلة. همدا شان دلته به تاسو سټاپ وکئ. سما ویډیو به سټاپ کئ، اول تاسو جوړ کئ، بیا ویډیو پلی کئ چې تاسو هم مثال صحیح جوړ کړی و کنه. دا ټول همداسې هر مثال همداسې جوړ کئ. ویډیو سټاپ کوئ او بیا تاسو خپل مثال جوړوئ، بیا یې پلی کئ چې مثال زما سره صحیح دی که نه دی. 2 أريد أريكة من فضلك. لدينا أريكة جميلة. أريد مشاهدة الأريكة. هذه هي الأريكة. هذه أريكة جميلة. 3 أريد سجادة من فضلك. لدينا سجادة جميلة. أريد مشاهدة السجادة.
هذه هي السجادة. هذه سجادة جميلة. 4. أريد ستارة من فضلك. لدينا ستارة جميلة. أريد مشاهدة الستارة. هذه هي الستارة. هذه ستارة جميلة. 5. أريد مرآة من فضلك. لدينا مرآة جميلة. أريد مشاهدة المرآة. هذه هي المرآة. هذه مرآة جميلة. انتقاليقو التدريب السادس بتسالور شبيتم نمبر صفحة كي أجب عن الأسئلة التالية. دانوز دير أسانة سوال ندي أو زي سوال كوم لق وقفة كوم تاسي جواب. أين تسكن؟ چیر توسيگي؟ جواب په عربي کې تاسي راکئ. هل تسكن في شقة؟ آیا په اپارتمان کې اوسېږي؟ هل تسكن في بيت؟ آیا په کور کې اوسېږي؟ ما رقم بيتك؟ د کور نمبر دې څه دی؟ ما رقم شقتك؟ اپارتمان نمبر دې څه دی؟ كم غرفة في بيتك؟ په کور کې دې څو کوټې دي؟ كم غرفة في شقتك؟ په اپارتمان کې دې څو کوټې دي؟ في أي دور الشقة؟ اپارتمان په کوم منزل کې دی؟ د نن لپاره هم دومره درس بس دی. هغه ورونه او دوستان چې دغه چینل یې نوي سبسکرایب کړی، چینل سبسکرایب کړئ. لاندې د ټالۍ یا د زنګ بټن ده، هغې سره یې سبسکرایب لیکئ په انګلیش کې. هغه بټن کلیک کړئ تر څو نورې تازه ویډیوګانې تر تاسې در ورسیږي. نكتفي بهذا القدر من الدرس ليومنا هذا، ونلتقي إن شاء الله في الدرس المقبل إن كنا أحياء إن شاء الله. وإلى اللقاء القادم. أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.